تقریبا 200 تر 500 جوړو په شرب یو کس پکاري هغه په اسانه باندې غنم کرلای شي یا ریبلای شي. نو هغه ماشين چې دی دلته پیوزي کې شور ده. السلام علیکم دوستانو، سهار په خیر. یو ځل بیا ستاسو لپاره اوس چې دي د سهار 6 بجې دي، زما نن ټور چې ورته غبرګ وایي 8 کیلومتر دی نه لرې دی. ما سره اوسئ او د دې بلاګ نه انجوای واخلئ. نو راځئ چې سټارټ یې کړو. جاري شو سفر روان کړ. نو دومره د سکون ځای دی او خلک ډېر زیات ښه خلک دي. موټر دلته دروي، پوښتنه درنه کوي، ګپ سره لګوي، اوبه درسره یا نه درسره درته وایي اوبه لري، اوبه پوښتنه درته کوي، روټۍ پوښتنه درنه کوي چې روټۍ دې خوړلې که نه. نو ډېر زیات ښه خلک دي، ډېر یو نیت صفا خلک دي. خو دلته چې دي ټول چې دا اولډ جنریشن اوسېږي، زاړه خلک اوسېږي، سپین ږیري خلک اوسېږي، ځوانان چې دلته ډېر کم اوسېږي، ځوانان چې ټول په یونیورسټي کې اوسېږي چې هلته دوی کارونه کوي، او دا خلک دلته اوسېږي چې ریټایر شوي یا دیکانان وي او یا ریټایر شوي. نو دلته هغه خلک اوسېږي. نو تاسو کتلی شئ مخکې به وځو. تقریبا ما ته 1 غنټه او 15 منټه لاره مې والې ده او تقریبا 15 منټه لاره ما ته پاتې ده. نو او تقریبا 8 بجې دي. نو تاسو کتلی شئ د ښایسته ښایسته ګرین ځایونه هرې خوا ته شنه شنه ښایسته ښایسته پټي تاسو ته به ښکاري. دې خوا ته هم تاسو کتلی شئ او دې خوا ته هم تاسو کتلی شئ. نو شاوخوا واړه واړه غرونه دي او ښایسته ښایسته کورونه دي. نو ځای ډېر ښایسته ځای ده، تاسو ته ښکاري او ډېر خوندور ځای ده. تقریبا 15 کیلومتره لاره ماته نوره پاتې ده. چې دا 15 کیلومتره لاره چې دا 15 کیلومتره لاره به زه وایم 15 منټو کې. که چېرته پکې دمه ونه کړم ونه درېږم نو په دومره منټو کې ویوالی شم، او که چېرته پکې دمه ودرېږم نو بیا چې دا 10 منټه نور هم غواړي. ټوټل 10 منټه ټایم به اخلي. صرف د اتریش دا 2-3 میاشتې چې موسم یې دا رقم ښایسته وي، هر څه شنه وي. بیا د 3 میاشتو نه بعد دلته بیا یخ وي، بارانونه وي، واورې او -15 ډګري یخ وي، -20 -15 -10. نو بیا همدغه یخ وي. دا چې دي غنم دي، ښایسته ښایسته غنم چې لیمایي ریبلي لیمایي پاتې دي، او دا مخکې چې دي جوار دي. دلته چې دا بیا بجلي نشته، دلته چې دا بیا د بجلي په ځای دي شمسي استعمالوي. تاسو کتلی شئ شمسیانې، ټولې شمسیانې استعمالوي. وړوکی غوندې کلی دی. اوس چې دا کونړبور ته راورسېدم، تقریبا دا کارنربور چې دا ټول پټي پټي دي، غرو باندې که په هواره یي نو ټول دلته پټي دي. ډېر زیات خاموش ځای ده. تاسو کتلی شئ دا چې دي غنم دي، بیا دې سړک نه خوا ته چې دي معنی شاته جوار دي، او دې خوا ته چې دي هم یو بوټی ده چې ما وکته نه پېژنم چې چی بوټی ده، دا هم غنم دي. پورې چې دي دا بیا فارمونه دي، تاسو ته ښکاري 1 2 3 او دومره یو سکون ځای ده، دومره یو سکون ځای ده چې درته ویلی نه شم. دلته چې دي کور ډېر ارزانه دي. تقریبا زه 8 کیلومتره له خپل کور نه دلته راغلی یم چې دا کارنربورګ ورته وایي. له ویانا سټي نه تقریبا 50 کیلومتره لرې ده. نو د دې لپاره دلته راغلم، ما تاسو سره شیر کوم، تاسو ته هم ښیم کارنربورګ
نو کورنربورګ یو ډیر زیات ښایسته او امن ځای ده او کورنربورګ کې واحد یو داسې سټي ده چې دلته د هر ملک نېشنلټي اوسېږي لکه په یورپ لکه د یورپ نېشنلټي لکه جرمني شول لکه فرانس خلک شول لکه د ایټلي خلک شول لکه د سلواک هغه شي ټول دلته اوسېږي او دلته په ټول کاروبار کوي نو دلته دا دې پټي بیا داسې پټي دي لکه څنګه چې د افغانستان د پاکستان چې په محنت باندې کرل کېږي او په محنت باندې کرل کېږي او بیا په محنت باندې بیرته ریبي دلته چې دي ټول ماشینریانې دي یو سړی تقریبا 290 تر 500 جریبو ته صرف یو سړی کافي دوسر لوی ماشینریانې په غیر ښیي نو تقریبا اوس چې دا د کټ کولو ټایم ده تقریبا په یو هفته کې به دا کټ کوي ځکه چې غنم ټول وچ شوي دي دغه تاسو کتلی شئ ټول وچ شوي دي نو دا به کټ کوي یو هفته یا تقریبا 4-5 ورځې کې دا به کټ کوي څومره چې په اتریش کې دي دا ټول چې ده د دوی ګورنمنټ طرفه دوی ته یوه ورځ ټاکل کېږي چې په دغه ورځ په غنم بعد به تاسو دا ریبی شي دا مخامخ روډینې که تاسو د غرب سر پورې مخامخ روډ تللی بیا پورې چې دا یو غاړ غوندې کلا ده چې دا د هټلر کلا وه او هټلر پوځ چې دلته به اوسېده نو ډېر زیات ښایسته او پرسکون ځای ده ما ځان سره ټیم نه راوړی مال چې دلته به زه شپه تېروم او د هغې نه بعد به ځم دلته خلک د سایکل ریزینګ کوي سکوټرو ریزینګ کوي موټرو ریزینګ کوي نو دلته هغه خلک راځي چې کوم د یا یورپ یا ورلډ ټور کوي نو هغه خلک ټول په دې روډ باندې تېرېږي نو اوس په مخکې ځو ګورو به انشاءالله چې مخکې ښایسته ښایسته ځایونه مو ته کوم راځي او کوم ځایونه ګورو نو ما سره اوسئ که تاسو ته ښکاري دا ښایسته ښایسته ځایونه دلته چې ده بیا وینا سټي ته او دې سټي ته او یو بل سټي ته سن پولټین ورته وایي له دې ځای نه بیا دې ټولو ښارو ته بجلي ورښیي هغه به مو زه تاسو سره شیر کومه سایکل باندې اجازه نشته چې ویډیو جوړه کړم که پلوس ولیدم ډایرکټ جریمه ده 100 یورو نو بیا هم مخکې څو شاته څوک راته نشته نو هېڅ خبره نشته نو دلته به ودرېږو مخکې که چا ولیدمه نو دا چې دا بیا بجلي انډرس ده چې ټولو ښارو ته بجلي ورکوي تقریبا 4 سیټو ته بجلي دا ورکوي دا ځای تاسو ته به ښکاري او دا غنم هم هغه د ریبرو دپاره تیار دي سایکل ټور چې ده له هر څه نه بهتر ټور ده دا چې دي سره بانجان دي اوسه پورې لا شنه شنه دي پاخه شوي نه دي دا ټول دا چې ده دا چې دي بانجان دي او سره ټماټر دي نو واړه واړه شنه ټماټر یې کړي دي خو لا پاخه شوي نه دي ما تاسو ته ویلي دلته تقریبا 200 تر 500 جریبو ته صرف یو کس په کاري هغه په اسانۍ باندې غنم کرلی شي یا ریبلی شي نو هغه ماشین چې دی دلته په یو ځای کې شور ده چې غنم وي نو هغه هم ستاسو څخه یم که تاسو کتلی شئ دا ماشین چې دی روان دی په ضرب 100 جریبه په یو ګنټه کې ټوټل غنم درته وي ځکه چې ما په خپله لیدلي هم دي 100 جریبه یا 50 جریبه په یوه ګنټه کې یا زیات نه زیات 2 ګنټو کې ختموي نو کوم چې دي هغه موږ ورته وایو غنمې چې دي یو سټ ته وباسي او دا نور چې دي چې غواګانو ته ورکوي هغه بل سټ ته وباسي چې ماشین روان دی غنم ریبي او دا ټول غنم تاسو کتلی شئ دا ټول غنم چې ده د 2 ګنټو کې دی ختموي تقریبا د هغې نه 15-20 کیلومتره هغې نه دا ځای لرې دی 150 پورې او دا ځای هم ډېر زیات ښایسته ځای دی که تاسو یې کتلی شئ پورې هم غرونه دي دلته هم غرونه دي دلته یو څو پوره دي ښایسته ښایسته غرونه دي په دې لاین باندې په شمار باندې به یو 100-150 پوره وي او دې خوا ته ټول شنه شنه پټي دي او دا پټی هم چې د سپورت ختلی دی او هغه ته به د غرب سر یو کور دی نو ډېر زیات د سکون ځای دی خوندور ځای دی او سړي ته ډېر زیات سکون ملاویږي کله هم چې وخت درسره وي زما مشوره دا ده سایکل پیدا کړي او یو ځای ته ټور کوي
او په آسټریا کې چې دي صرف تاسو ته اوسۍ وښیم. تاسو کتلی شئ اوسۍ ورسته کې 2 دانې ګرځي، یوې بچی دی، یو چې دی غټه ده. تاسو ته ښکاري په غنمو کې ټوپونه وهي. نو دلته چې دی هر څه خوشحاله دي، که هغه اینیمل ځناور دي او که هغه انسانان دي، که هغه هر څه دي دلته خوشحاله دي. که تاسو ته ښکاري 2 دانې یعنې ټوپونه وهي په غنمو کې روان دي. نو ځکه خو د دې ملکونه چې دي آباد هم دي او جوړ هم دي، او هر انسان چې دی غواړي چې دلته پیسې انویسټ کړي، هر یو انسان غواړي چې دلته سکون زندگی تېره کړي. نو ځکه دې ملکونه په های لیول دي، ولې چې د دې ګورنمنټ غال نه دی. مخکې به سفر جاري کوو، سفر ډېر پاتې دی. نو اوس به ځو مخکې. نو راځئ ما سره اوسئ. تاسو ته دلته زه یو دوکان ښیم چې نه پکې دوکاندار شته او نه دوکاندار ورته راځي. سبزي کې خرڅېږي او تاسو کولی شئ سبزي کې واخلئ او روپۍ خالي ورته واچوئ. دا غرفه ده نن چې دا نن د چوټي ورځ ده. دا غرفه ده کتلی شئ چې دلته سبزي کېږدي او کولی شئ سبزي تاسو واخلئ. او دا لاندې بکس دی او همدغه بکس کې تاسو پیسې واچوئ او نور تاسو خپل شی یوسئ. هغه دا غرفه ده چې تاسو پکې سبزي اخیستی شئ، نه دوکاندار لري او نه څوک ورته راځي. دا غرفه که تاسو وینئ دا یوه غرفه ده، دلته تازه سبزي راوړي هر سهار. او دا لاندې چې دا کاسه ده، دا سما سیکل لاندې که تاسو ښکاري ده، دلته هر رقم سبزي خي، هر رقم سبزي دې خوښه شوله سبزي ترې واخله. نه کامره شته، نه انسان شته، هېڅ شی نشته. سبزي ترې راواخله، پیسې بوکس کې واچوه او نور ترځه. نو هر څه پکې کدو، ټماټر، پیاز، آلوګان، هر څه پکې خرڅېږي. نو تازه تازه سبزي پکې ایښي او ورسره یخې اوبه که تاسو غواړئ چې چېرته په ټور ځئ او ویې مینځئ، وسن دلته یې ومینځئ، نو دلته یې مینځلی شئ. او که وایئ چې هلته تاسو خپله په کور کې مینځلی شئ، نو هغسې هم کولی شئ. دا چې دا ډاکه چې ده، دا دوکان چې ده بیا په هر یو کیلومیټر کې جوړ کړی دی. که تاسو ته ښکاري دا دوکان چې دی بیا په هر کیلومیټر کې جوړ کړی دی. که تاسو ته اندازه لګېږي انسان خو بیخي ښکاري نه، بیخي انسان نه ښکاري. او دا چې دي پټي دي، نه پوهېږم چې څه پټي دي، ما اوس وکتل چې خاص پته یې نه لګېږي چې هېڅ هم پکې نشته. که تاسو ته اندازه لګېږي له ګلانو نه، نو تاسو کمنټ کې بیا ووایئ چې دا څه پټي دي. او هغه خو په ټول ځای کې غنم دي. او دې خوا ته یې بیا سمیخالدار تاو کړی دی له دې ځای دپاره. نو کیدای شي دا هم کدو یا داسې یو بل شی، ځکه چې بوټي خو یې ماته د کدو غوندې ښکاري. نو زما په اندازه سره دا هم کدو وي. مخکې حرکت کوو، تقریبا من ته اوس هم څه 1 غنټه د پاسه من ته لاره پاتې ده. نو زه چې مخکې حرکت جاري کړو. دومره څه نه و، دلته مې یو دوکان پیدا کړی، طرف کیک او کوله پکې وو، نور پکې څه هم نه وو، نور پکې وو خو هغه حرام شی نه ول. نو دا مې راواخیسته کیک او ورسره کوله. نو فلحال په دې به ګزاره کوو، مخکې به ځو انشاءالله تعالی چې ته مخکې یو رسټورانټ پیدا کوو. دا چې دی وړکۍ غوندې سټي ده، د کارنربورګ د وړکۍ ښار دی چې د کارنربورګ خلک ټول دلته راځي شاپینګ کوي یا سودا کوي یا شاپینګ کوي. نو هر څه چې دی له دې نه وړي. مخکې دې خوا ته به صحیح ښکاره شم. نو هر څه له دې نه وړي او دلته چې دی بیا ټرین سټیشن، سایکلینګ څوک چې غواړي په کرایه باندې سایکل یې راوباسي یا موټر او بسونه ټول له دې نه ځي. زه دلته اوس راورسېدم او د سایکل ټایر مې چې دی هغه هم هوا پکې کمه شوې ده او بل چې دی دا یو بریک چې دی بیا خراب شوی دی. نو اوس به ځو بېرته ټرین کې او ځکه چې داسې نه وي چې په موږ باندې ټول خرابه شي. نو تقریبا ټرین ته 20 منټه پاتې دي. نو هغې کې به ځو او هلته به مخکې ګورو چې سایکل ځای پیدا کوو یا نه. نو ما سره اوسئ. فاینلی زه واپس دوستانو کور ته راورسېدم او لږ مشکلات راته پېښ شو. نو 2 بجې واپس کور ته راغلم، تقریبا 9 بجې واپس کور ته راورسېدم. ټور چې دی هغه مې پلمایک ختم کړ. ما د سایکل شاته ټیر شو، هغه چې دی راته پنچر شو هلته په پټور کې. ورپسې د سایکل شاته بریک چې دی هغه یو پیل شو.
نو د دې وجه زه واپس کور ته راغلم. ټور بیا هم تاسو سره دومره شیر کړ. نیکسټ ټور به هم کوم 4-5 ورځې ټور مې پاتې دی او نیکسټ ولاګ کې به انشاءالله ملاویږو. چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. اوس لپاره اجازه غواړم. د الله په امان.